درنو اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړ وروغ وئ. د تیرو درسونو پروګرامونو په دوام د نړۍ د مشهورو څیرو په تیره د ادبي څیرو د معرفي په لړ کې دا ځل هم په نړیواله کچه د یوې مشهورې څیرې پر ژوند او فعالیتونو در سره خبرې کوو. تمه ده چې نننۍ خپرونه هم د تیرو په څیر د په زړه پورې وي او پر معلوماتو مو یو څه زیات شي. دا چې دا کس څوک دی او ولې په نړیواله کچه مشهور دی، په همدې خپرونه کې ورباندې خبرې کوو. خو په سر کې باید دومره ووایم چې دا یونس امره دی او د ترکیې هیواد له مشهورو شاعرانو او صوفیانو بلل کیږي. درنو اوریدونکو، بشریت په تاریخ کې هر ټبر، هر قوم داسې ویاړلې څیرې لرلې دي چې په اساس باندې هماغه قوم او هماغه ټبر او ژبه یا هیواد مکمل په هغې باندې ویاړي، په هغې باندې فخر کوي او د خپل هیواد ملي سمبولونه یې ګرځولي دي. ترکیه هیواد هم یو له هغو هیوادونو دی، اسلامي هیواد دی چې تل یې ادبي او فرهنګي څیرې د بشریت فرهنګ ته وړاندې کړي دي او دغه څیرو د بشریت په تاریخ کې اغېزناک ځای لرلی دی او د انساني فکر په وده او پراختیا کې خپل رول لوبولی دی. په دې لړ کې موږ کوم کس چې نن یې درته معرفي کوو، په تیرو بحثونو کې موږ تقریبا د ترکیې پر ډیرو لیکوالانو خبرې کړې. په ایلي شافاق باندې مو خبرې کړې دي، پر اورهان پاموک باندې مو خبرې کړې دي، په ډیرو معاصرو او پخوانیو کلاسیکو شاعرانو او لیکوالانو مو خبرې کړې دي. نن داسې یو کس در معرفي کوو چې په ترکیه کې ځانګړی ځای لري او تاسې ارومرو که د ترکیې تاریخ مو مطالعه کړی وي او یا مو د ترکیې ادبیات مطالعه کړی وي، ارومرو مو د دې سړي نوم اورېدلی دی. دا کس یونس امره نومیږي، د ترکیې مشهور شاعر او عارف دی. درنو اوریدونکو، تقریبا د یونس امره شاعري لا هم په ترکیه کې د بحث وړ موضوع ده. هغه پیړۍ وړاندې ژوند کړی دی، تقریبا په 630 تر 920 میلادي کال پورې ژوند کړی دی چې د عثماني خلافت دور و او په هغه زمانه کې که تاسو په یاد وي او یا مو تاریخي مطالعه لرلی وي نو دا درته معلومیږي چې عثماني خلافت په هغه زمانه کې په ډیرو هیوادونو کې خور شوی و او عثماني خلافت اړ و چې د بیلو ملتونو د راټولولو لپاره او له دوی سره د اړیکو لرلو لپاره په بیلو ژبو باندې خبرې وکړي. حکومتي ادارې په بیلو ژبو د خبرو کولو وړتیا ولري چې په همدې اړو دوړو کې ترکي ژبه بیخي ګډه وډه شوې وه او د هرې ژبې کلمات او لغات ورته راغلي وو. خو په دې منځ کې د یونس امره په څیر لیکوالان شته وو چې هغوی پر اصیل ترکي باندې یا په خالصه ترکي باندې یا که موږ ووایو چې په معیاري د هغې زمانې په لرغونې ترکي ژبه باندې لیکوالي او شاعري کړې ده او د نورو ژبو اغیز دومره د پر شاعرۍ او لیکوالۍ نه دی. له همدې امله یونس امره په ترکي ادبیاتو کې له خورا ښه نوم او شهرت برخمن دی. هغه لکه مخکې مې چې وویل له 630 تر 920 میلادي کال پورې ژوند کړی دی. د ترکیې د اناتولي ښار یا اناتولیا ښار اوسیدونکی و، په همدې ښار کې ژوند کړی و او همدلته یې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د تصوف له حلقو بهر شوی نه و او له صوفیانو سره یې تر ډېره اړیکه وه. هغه صوفي او عارف شاعر و. دغه د شاعرۍ اوسنۍ ډیره برخه هم چې څېړنې ورباندې شوي دي او بحثونه ورباندې شوي دي انسان دوستۍ او خدای دوستۍ ته ځانګړې شوې ده. له انسان سره مینه، له خدای سره مینه او د دنیا له جفاو، منافقتونو او ستونزو د لرېوالي او له هغې د پناه وړلو شاعري ده. هغه د خپل شاعرۍ له امله په یونس مین یا عاشق یونس، یونس درویش، صوفي یونس، امره یونس او نورو لقبونو باندې او همدارنګه تخلصونو باندې مشهور دی. خو مشهور نوم یې چې د ترکیې په رسمیاتو کې هم ځای لري هغه یونس امره دی. تاسې که د ترکي ژبې زده کړې لیواله وئ او غواړئ ترکي ژبه زده کړئ نو د ترکیې مشهور انسټیټوټ چې په رسمي توګه د بهرنیانو لپاره د ترکي ژبې د زده کړې خدمات وړاندې کوي هغه د یونس امره انسټیټوټ دی چې د ده په نامه جوړ شوی دی او تقریبا په 48 که 49 هیوادونو کې یا ترتیب په ډیرو هیوادونو کې دا انسټیټوټ استازولي لري چې په افغانستان کې هم دا انسټیټوټ خپل دفتر لري او په کابل پوهنتون کې د ترکي ژبې او ادبیاتو په ډپارټمنټ کې دغه مرکز فعال دی. په ځینو هیوادونو کې 2 انسټیټوټونه لري،
یعنی 2 څانګې لري او په ځینو هیوادونو کې بیا یوازې 1 څانګه لري. ان په امریکا، اروپایي هیوادونو، روسیه، چین، افغانستان، ډیری آسیایي هیوادونو کې د دې انسټیټیوټ ادارې شته دي چې دا د په نامه جوړ شوی دی. اوس دلته اهمیت په څه کې دی؟ ولې ترکیه غوښتي چې د دومره یو مهم مرکز نوم د یونس امرا په نامه ونوموي؟ د دې تر شا ځینې لاملونه شته دي. لکه مخکې چې ما په خپلو خبرو کې ویل، ترکي ژبه د عثماني خلافت په دوران کې د ډیرو ژبو ګډوله وه. لکه اوس چې د اردو ژبې په اړه داسې وایي، فارسی ژبه، عربي ژبه، یوناني ژبه، اسپانوي ژبه، د مرکزي اسیا ژبې، دا ټولې په دې کې راټولې شوي او د دې کلماتو. خو ځینې کسان لکه یونس امرا دا هغه شاعران وو چې په اصیله ترکي ژبه چې اوس یا ناتولې ترکي ژبه بولي یا لرغونې ترکي ژبه او اوس د ترکیې رسمي ژبه هم ده، په همدې لیکوالي کوله. بیا چې کله د ترکي ژبې د ساده کولو او همدارنګه د دې ژبې د اسانه کولو او غني کولو هڅې کیږي، نو دغسې لرغونو کسانو لرغونې شاعرۍ ته بیا مراجعه کیږي چې په هغې کې یونس امرا په سر کې درېږي او د دوی له اثارو او شعرونو او همدارنګه د دوی له پنځونو ګټه اخیستل کیږي او د ترکي ژبې د پاکولو او همدارنګه د ترکي ژبې چې هغه مشهور اصطلاح چې موږ په ژبونه کې ورته لرو د اصلاح لپاره له دې کار اخلي. یعنی یونس امرا د هغه کتار په سر کې ولاړ سړی دی چې په لرغونې ترکي ژبه یا په اصیله ترکي ژبه باندې خبرې کړي دي، په هغې باندې شاعري کړې ده او د نورو ژبو اغېز ورباندې نه دی. بله ځانګړنه دا ده چې د شاعرۍ فرم چې دی د لرغونې ترکي ژبې له شعري فرمونو سره مطابقت لري او په هغې اساس باندې شاعري کړې ده. یعنی شعري فرمونه یې هم په د عثماني خلافت په دوران کې چې کوم حاکم شعري فرمونه وو چې تر ډېره عربي او فارسي نه ورغلي وو، په هغې اساس باندې شاعري نه ده کړې. له د 2 کتابونه پاتې دي چې یو یې الهیات عارفانه شعرونه دي، د مثنوي په فرم کې ویل شوي دي او تقریبا ټول صوفیانه دي او د خدای د مینې شاعري ده، او بل یې رسالة النصیحیه نومیږي چې په هغې کې هم نصیحتونه دي او بشریت ته دا لارښوونه شوې ده چې څنګه دوی وکړی شي په دې سخته زمانه کې چې جنجالونه دي، ناندرۍ دي او بشر د یو بل ضد دی، دوی وکړي چې له یو بل سره مرسته وکړي، نفرت او کرکه پرېږدي او له یو بل سره مینه او محبت وکړي. د یونس امرا په اړه یو بل څه چې د یادولو وړ دی هغه دا دی چې یونس امرا داسې مهال ژوند کاوه چې له یوې خوا تصوفي کړۍ ډېرې پراخې وي، ډېرې په قوت کې وي، او له بلې خوا یو ډول فکري انارشي رامنځته شوې وه، یعنې فردي ازادي ډېره شوې وه او ځینو کسانو په انطالیا او دې ښارونو کې هڅه کوله چې د دینی افکارو او د دین پرست اشخاصو یا صوفیانو پر وړاندې ودرېږي. نو یونس امرا له دې هر څه کرکه لرله او خلک یې دې ته رابدل چې له خدای سره مینه وکړي او له خدای نه مخ وانه اړوي او یو بل سره د ښه ژوند، یو بل د زغملو او د خدای پرستۍ اخلاص او همدارنګه صداقت ژوند ولري. نو په دې رساله کې، رسالة النصیحیه کې تر ډېره همدغسې نصایح راغلي دي چې هغه د انساني ژوند د ښه کولو لپاره دي. د یونس امرا په اړه یو بل څه چې مهم دی، البته یوه خبره باید زموږ له یاده ونوځي چې یونس امرا کوم ژوند چې هغه کړی دی تر ډېره د ژوند د بېلو اړخونو په اړه کره اسناد نشته دي، لکه زموږ او تاسې د ډېرو شاعرانو په اړه چې کره اسناد نشته دي، خو څه چې موږ د ده له ژوند نه رااخلو هغه د ده له اثارو نه رااخلو. د ده د ژوند په اړه کوم معلومات چې موږ رااخلو، کوم معلومات چې موږ ورباندې خبرې کوو، هغه د ده له اثارو نه راوباسو او کومې نښې نښانې چې د ده په اثارو کې دي له هغې نه موږ دا اټکل کوو چې د څه ډول ژوند کړی دی. د یونس امرا په اړه یوه خبره بله دا ده چې تبتوق امرا د یونس امرا استاد و او د یې مرید و او د امرا تخلص هم له همغه نه دته پاتې دی چې په نورو ژبو کې تابتوق ورته وایي. تابتوق امرا ترکي ژبه کې البته تابتوق ورته وایي ځکه هلته تبتوق نه تلفظ کېږي او تر ډېره دوی قاف کاف تلفظ کوي. بله خبره چې د یونس امرا په اړه د یادونې وړ ده هغه دا چې هغه د خپل اثر له ډېرو عارفانو سره کتلي وو، له ډېرو پیرانو سره یې کتلي وو او د مولویه طریقې هم ډېر علاقمند وو، یعنې مولویه طریقه ورته په زړه پورې وه او د مولویه طریقې له مشرانو سره لکه مولانا جلال الدین سره لیده کاته کړي دي. د هغه په مجلسونو کې ناست دی، د هغه له فیوزاتو برخمن دی او په خپله وایي ما هغه وخت د زړه کام یا د زړه مراد حاصل کړ چې
کله له مولانا سره مخامخ شوم او هغه ماته نصیحتونه او وعظونه وکړل. یونس امرا ډېرې په زړه پورې کیسې لري د هغه په اړه خلکو چې را نقل کړي دي. البته دا په ثبوتونو به نه وي خو په اړه یې ښې کیسې شته دي. مثلا وایي چې یو وخت یې په سفر ووت او د خدای د دیدار په لټه کې و، نو په لاره منصور حلاج ورته راځي. البته دا به یو افسانه وي اما د په اړه شته ده. منصور حلاج ورته راځي او ورته وایي چې چیرته روان یې؟ دی ورته وایي چې د حق په دیدار پسې ځم. نو هغه ورته وایي چې لار خو د مکې ته ده. یونس امرا ورته وایي چې بالکل. ابن عربي ورته وایي چې که خدای غواړي نو خدای ستا په وجود کې دی او له شارق نه تاته نږدې دی، نو ضرور نه ده چې ته په هغې پسې دومره سفرونه وکړي او لرې منزلونه ووهې. نو هغه ورته وایي چې ته خو ابن عربي او ته خو مړ شوی وې که نه او وژل شوی وې. هغه ورته وایي زه د هغو سترګو په وړاندې مړ یم چې هغه څه نه ویني، اما هغه سترګې چې تا غوندې بینا وي هغې ته زه مړ نه یم. دا به یوه سمبولیکه کیسه کیدای شي وي چې د حق په لار کې وژل شوي کسان وژل شوي نه دي بلکې ژوندي دي. بل یونس امرا چې و یو داسې شخص و چې هغه به سفرونه ډیر کول، د سفرونو شوقي و او په سفرونو به وتلو. دغه په اړه ویل کېږي چې مرکزي اسیا هیوادونو ته چې اوس ازبکستان، ترکمنستان او دا هیوادونه دي، دې ته یې سفر کړی دی. فارس اوسنی ایران دې ځایونو ته یې سفر کړی دی او د ترکیې په ډیرو ښارونو کې ګرځېدلی دی او په دې ټولو سفرونو کې د صوفیانو سره کتلی دي، له شاعرانو سره یې کتلی دي او د خدای له دوستانو سره یې ملاقاتونه شوي دي او ترڅنګ دا هڅه کړې ده چې خلکو ته خپله راوړې لار وښیي، نیکه لار ورته وښیي، دوی له کرکو راوګرځوي او له یو بل سره یې ښه ژوند ته واچوي. ایرانیان د هغه په اړه هم ادعاوې لري لکه د بل هر لیکوال او شاعر په اړه چې لري. دوی وایي چې دا راغلی و دلته ایران ته او اصل کې د ایران دی. که تاسې په انټرنیټ کې د هغه معرفي هم سرچ کوئ نو تاسو ته به راځي چې هغه البته هغه ویب سایټونه چې د ایران لاسرسی ورته دی په هغې کې به راځي چې دا ایرانی ترکی لیکوال دی اما په اصل کې د ترکیې دی او د دې په اړه محققینو هیڅ ډول سند نه دی موندلی چې یونس امرا د له ایران ډیر متاثر وي او یا د هم په ایران کې خاورو ته سپارل شوی وي. په دې اړه هیڅ سند تر اوسه پورې نشته دی اما د ایران ادعا بې بنسټه بللی شو. د افغانستان په شاعرانو کې د یونس امرا ورته والی له رحمان بابا سره دی. ما چې څومره کتلی دي د رحمان بابا او همدارنګه د یونس امرا شاعري سره ورته او نږدې ده. البته سل په سله به سره ورته نه وي ځکه محیطونه او چاپیریالونه او همدارنګه د دې دوو شاعرانو د فکر بنسټیز اصول فرق لري. اما د انسان دوستۍ په برخه کې، د خدای د مینې په برخه کې او همدارنګه انسانان د خدای مینې ته رابلل په دې برخه کې د دوی دواړو لاره تقریبا یو شی ده. مثلا یونس امرا هم وایي چې د عشق په سمندر باندې سړی ډوب شي کلته مثلا خپل ژوند بایلي، هغه په حقه کې د ژوند بایلل نه دي بلکې تجلی د رب او کار څومره کړاوونه هلته دی ګالي نو د هغې نه باید خوند واخلي او اجرونه لري. مثلا د تواضع په اړه وایي چې انسان باید متواضع وي، تکبر ونه لري، نور انسانان نه ځان لوړ ونه بولي. د رحمان بابا هم همداسې شعر دی، همدغسې نظریاتي دي. ځان ژوندی په ځمکه ښخ کړه لکه تخم، که لویي غواړې د خاورو په مقام شه. تر ډیره د مینې له یادولو او د سمبولونو له راوړلو الهي مینه هدف دی او په مجازي مینه پسې نه ګرځي. د رحمان بابا شاعري هم که تاسو وګورئ تر ډیره مجازي مینه نه ده، سمبولونه یې ټول د یوې پاکې الهي مینې لپاره دي او ځان په هغه مینه مست بولي. مثلا د یونس امرا یوه بله نظریه دا ده چې هغه په عقل پسې ډیر نه ګرځي بلکې د خپل زړه غوښتنه او مراد یې په الهامونو پسې ګرځي، د خدای په مینه پسې ګرځي او په دې پسې ګرځي. رحمان بابا هم همداسې نظریه لري. مثلا وایي که په عقل پسې لاړم په کار نه شو، کله بخته مې یاري غوښته یار نه شو، غرونه خوب په څاڅکو اوبو درومي یار زما په سیند د اوښکو بیدار نه شو، که یې سل ځله اقرار را سره وکړ دا زما نه قرار زړه په قرار نه شو. دا د رحمان بابا د شاعرۍ نمونه ده او د ده د شاعري دا چې په ترکي ژبه ده او پښتو ته ترجمه شوې نه ده نو ما یې هغه مفاهیم درته راوړل. مثلا یونس امرا وایي چې د یار دپاره یا د رب د مینې لپاره چې څومره زحمتونه وي زه هغه ګالمه او په دې باندې ارځي. رحمان بابا شاعرۍ کې راځي د رقیب خبرې وړم د یار دپاره، دعاګو هم د نیکخوا هم د بدخوا یمه، بې له عشقه کمې عیب کمې هنر دی، نه خبره په عبادت نه په ګناه یمه، خاخ د زلفو یې په خپله خدای را ټیټ کړ، که نه زه د یار تر قد پورې کوتا یمه. نو د دوی دواړو ترمنځ ورته والی ډیر دي.
په فکري لحاظ باندې او همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې. نو د یونس په امره په اړه همدومره خبرې کافي دي زما په نظر. بیا خبرې اوږدېږي ځکه هغه یو عارف او ستر شخصیت تیر شوی دی. په ترکیه کې له ځانګړي ځای برخمن دی. په ترکیه ادبیاتو کې نوم تل یادېږي. پر متونو یې بحثونه کېږي، پر شعرونو یې بحثونه کېږي. د ده په نامه ادبي جایزې دي، علمي انسټیټوټونه جوړ شوي دي او د ترکیې په رسمي پولي واحد باندې عکسونه هم شته دي. د ترکیې د 200 لیرو نوټ که تاسو پیدا کړئ، بانک نوټ یې البته، په هغې باندې د یونس امره عکس شته دی. د ژوند په اړه فلمونه او سریالونه جوړ شوي دي. د افغانستان په ځینو تلویزیونونو کې هم د تصوف په برخه کې دغه سریالونه نندارې ته ایښودل شوي دي. نو یونس امره په مینه، محبت، الهي مینه، تصوف او انسان دوستۍ کې ژوند کړی دی او د خپلو خلکو لپاره یې غني آثار په میراث پرېښي دي. تر بلې چې بیا له بلې څېرې سره ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، الله مو مل شه.